احسان الله احسان وایي عثمان کاکړ د پاکستان څارګرې ادارې مړ کړ. د دې وروسته د افراسیاب خټکوار دی. سلامونه او نیکې هیلې. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وایند احسان الله احسان پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې عثمان کاکړ د پاکستان څارګرې ادارې وژلی او له دې وروسته د افراسیاب خټکوار دی. نوموړي زیاته کړې هغه وخت چې د پاکستان له پوځ سره بندي و نو یاد پوځ ورڅخه غوښتي و چې عثمان کاکړ افراسیاب خټک او یو شمېر نور هغه پښتانه سیاستوال به وژني چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې کوي. احسان الله لیکي چې له دې نه وروسته د پاکستان څارګرې اداره غواړي چې سید عالم مسعود او افراسیاب خټک وژني. باید یاد شي چې عثمان کاکړ تر خپل مرګ وړاندې هم ویلي و چې د پاکستان څارګرې اداره ورته ګواښونه کوي او که پر ده او یا هم پر کورنۍ څه کیږي نو د پاکستان څارګرې اداره به مسؤله وي. په ورته مهال کې بیا د عثمان کاکړ زوی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پلار د یو پلان په اساس وژل شوی. په داسې حال کې بیا چې د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ په تیره ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلي و چې داسې ښکاري عثمان کاکړ د یو پلان په اساس وژل شوی وي. تر بلې ویډیو په لاس سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.